السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ حامد و مسلم وبعد یو محترم رور یو خیالي غوندې مسله پیش کړې د دې ته زه خیالي زکه وایم چې دا مسله 15 شپږ ځلې موږ ته په مختلفو وختونو کې ملګرو راولېږله کله راغله نو دا د یو خیالي مسله ده خو بهرحال مسله خو ده نو دی وایي چې دوه ورونه دي او یو دواړو خویندې سره کړي دي یو مشره ده بله کشره ده نو اوس داسې چلو شه چې د واده په شپه دواړه غلط شو دا نه غلطېږي خو بهرحال یو خیالي شی خو دی که نه نو بیا غلط شول او بیا مطلب یو ته ورغی بل ته ورغی اوس به دا څه چل کېږي به دې ته محترمه وتې بشبهتین وایي دې سره نکاح کې خو څه فرق نه راځي اوس زه تاسو ته تفصیل پکې کوم دوه ورونه دي هغوی ته دوه خویندې په نکاح کړې نو چې په نکاح کړي نو چې کم یو ته په نکاح کړي دا ټول عمر دغه ښځه ده چې هغه یا طلاقه کړي نه وي او یا ترې مړ شوی نه دا ټول عمر دغه ښځه ده اوس که دا بل رور راولګېد او دی بشبهتین وتې کړه یعنی هغه ویل که دا مې خپله ښځه ده خو هغه چې وی کتل هغه د دې بل ښځه وه نو چې وتې بشبهتین ورسره وکړه نو دا جنۍ به بیا عدت تېروي نور نکاح کې هېڅ فرق نه راځي او عدت به د دې دپاره تېروي داسې نه چې د دې وتې نه بچی پیدا نه شي دې ته ورته مسله په فتاوا دارالعلوم زکریا کې ذکر ده هغه دا د سالی نه د اردو کې ورته سالی وایي موږ ورته خینه وایو خینه د ښځې خور یو سړي په شبهه کې خپله خینه وتې کړه مطلب خینه یې بس راغلې وه د ده په کټ کې پرته وه او د دم فکر نه و توره تیاره وه بس ترتیب یې ورسره خرابه نو چې خرابه که اوس به څه کېږي هېڅ خبره نشته د ده په نکاح باندې هېڅ قسمه اثر نه دی پرېوتی د دې وتې د وجې نه دومره دا چې تر څو پورې دا جنۍ عدت نه یې تېر کړی دا به د خپلې ښځې سره معامله نه کوي ځکه دوه ښځې په یو وخت کې بلاربولی سړی نه شي نو ځکه چې دا شریعت کې بنده ده وان تجمعو بین الاختین نو چې تر څو پورې دغه اوس دلته هم همدغه رنګې شوې ده ځکه دا هر یوه د بل خینه ده نو چې د بل خینه ده نو دا دواړه به د یو بل نه عدت هم تېروي او چې تر څو پورې د دې عدت تېر شوی نه هیڅ یو خپلې ښځې ته ورنږدې کېدلی هم نشي نو بس نور چې عدت یې کله تېر که هغه د هغه ښځه ده او دا بله د دې بل ښځه ده په دې شرط چې نکاح یې ورسره دواړو شوي وي بس دواړو ښځې دي خپل ترتیب دې سره برابر کړي خو او په دې باندې څه حد هم نشته دی شرعا په دې باندې څه حد نه لازمیږي ځکه دا وتې بشبهتي نه ځکه هغه وایي که دا مې خپله ښځه ده هغه یې پردۍ ښځه پکې رانیولي نو په دې باندې څه حد هم شرعا نه جاري کېږي البته دومره ده چې عدت به پکې تېروي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ